د مین پاکۍ په برخه کې له شویو پرمختګونو او کارونو سره سره لا هم هره میاشت په اوسط ډول 112 کسان په افغانستان کې د مین له امله وژل او ټپیان کیږي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د مین پاکۍ د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. ښاغلی برمک وایي چې د مین پاکۍ په برخه کې لاسته راوړنې شته، خو لا هم د مینونو ګواښ په بشپړه توګه نه دی دفع شوی. ارقام و فیصدی فعلا پیش موجود داره. 77.7% کشتارهای ماین‌ها در کشور ما پاکسازی گردیده و بیش از 19 میلیون ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده تخریب شده است و هنوز هم اضافه تر از 4200 ساحه ملوث با ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده با مساحت مجموعی 611 کیلومتر مربع در 1570 قریه موجود است که ضرورت به پاکسازی دارند. ښاغلی برمک وایي که دوی ته بودیجه ورکړل شي تر 2023 کال پورې به څه باندې 600 کیلومتره مربع ځمکه چې دا مهال مینونه او چاودیدونکي مواد پکې دي پاکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارک باوډن وایي چې دوی به له افغان حکومت سره د مینونو د خطر د له منځه وړلو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.